السلام علیکم، زه شاهد الله زاهد یم. دا د سی لنګویج 11مه ویډیو ده. په دې ویډیو کې موږ بحث وکړو په کنورژن باندې. موږ مختلف ډول ډیټا ټایپ لرو او هر ډول ډیټا ټایپ نه چې دی یو ډیټا ټایپ موږ بل ډیټا ټایپ ته څنګه کوو کنورټ کوو یا تبدیلوو. نو اوس راځو دلته انټیجر ټو انټیجر دی، معنا دلته چې دا کوم اگزامپل تاسو له حل شوی دی د دې نه دغه ډیټا د انټیجر ډیټا ټایپ نه یو بل انټیجر ډیټا ټایپ ته څنګه شوي تبدیله شوي. نو راځو ډیپ سی پلس پلس ته او زه دلته په یو عملی اگزامپل باندې تاسو له کار کوم. لومړی ورته structure of C language لیکو h include stdio.h main function. دا د C language structure شو. مونږ چې څومره کوډ لیکو د دې main function په داخل کې به یې اوس لیکو. دا څه شی ده؟ لایبرري ده. را روانو ویډیوګانو کې به دې باندې یو مفصل بحث وکړو، اوس دې تېرېږو. ښه، اوس راځو ملګرو انټیجر x ته موږ یو دانه ویریبل واخیستلو او x ته به موږ ډیټا پاس کړو څو 40. نو اوس که چېرته دا موږ څنګه کوو شو کړو یو پرنټیف ورداخلو x is equal to x. اوس که چېرته دا زه رن کړمه نو دا ایرر نه ورکوي خو آوټپوټ هم نه ورکوي. ولې نه ورکوي؟ نو دا مشکل پکې تاسو پیدا کړئ، زه به درته وروسته وایم. ښه، x is equal to space معنا دا چې موږ آوټپوټ را نه کړو. ولې را نه کړو؟ ایرر خو موږ ته را نه کړو په دې خاطر چې موږ سره ډیټا انټیجر ده او دلته موږ د انټیجر ډیټا ټایپ دپاره فارمیټ سپیسیفایر نه ده اخیستی. نو فارمیټ سپیسیفایر د انټیجر ډیټا دپاره څه شی پرسنټ ډي دی. نو اوس به موږ ته آوټپوټ راکوي، موږ ته به شو کوي 40 چې x is equal to 40. ښه، اوس زموږ اصلي خبره دلته ده. که چېرته موږ دغه 40.3 کو 3 کو نو آیا تاسو وایي چې موږ ته څو شو کي 40.3 به شو کي که نه یوازې 40 موږ ته شو کي. نو راځو یو ځل بیا رن کوو او دا موږ ته یوازې څو شو کي 40. ولې شو کوي؟ بیا یوازې موږ ته 40 شو کړل. دلته ورته موږ 40.3 دي شور کړی په دې خاطر چې زموږ کار دلته د کوم ډیټا ټایپ سره د انټیجر سره. نو دلته موږ هر څومره اشاري خانې ورته ورکړو دا موږ ته نه شو کوي په دې چې زموږ ډیټا ټایپ انټیجر دی. او که چېرته داسې وکړو چې دا څنګه کړو فلټ کړو فلټ ډیټا ټایپ مو واخیستلو دا 40.3 دا د موصل. نو دا اوس که موږ شو کوو دا موږ ته څنګه وکړي ایرر راکړي او که ایرر نه راکوي خو ایرر به رانکړي خو آوټپوټ نه راکوي. آوټپوټ یې موږ ته راکړو خو ګاربیج ویلیو ده. ولې؟ په دې خاطر چې موږ دلته پرسنټ ډي اخیستی نو دا موږ پرسنټ اف کو. اوس به راشو موږ ته به څنګه کي دا ریزلټ شو کي چې 40.3 داسې. ښه، اوس که دلته چې موږ ګورو موږ ښه مهمه خبره دې کې همدا وه چې هر کله موږ فلټ ډیټا واخلو موږ ته به ټول ادا څنګه کوي د اشاري نه خو عدد ورسره ښیي. خو که چېرته موږ انټیجر واخلو نو بیا د اشاري عدد موږ سره څنګه کوي نه ښیي. خو که چېرته موږ انټیجر اخیستي او دلته موږ اشاري عدد ورکړي لکه مخکې چې موږ کار وکړلو نو بیا دغه اشاري عدد ورسره نه ښیي او یوازې دغه کوم 40 عدد چې دی د ثابت عدد دا موږ ته څنګه کوي ښیي. اوس راځو یو وړوکي اگزامپل باندې کار کوو. اول راځو یو انټیجر ویریبل موږ څنګه کوو اخلو انټیجر x دا موږ سره یو ویریبل شو. انشیلایزیشن به وروسته کوو انټیجر y دا موږ سره یو بل ویریبل شو. او دریم ویریبل به موږ واخلو چې انټیجر ریزلټ یا ډیویژن اخلو تقسیم. د تقسیم عملیه پرې سر ته رسوو. اوس راځو دا x کې موږ کومه ویلیو واچوو 40. نو دلته چې دا انټیجر ډیټا ټایپ شو د انټیجر نه تر x پورې دا څه شو ډیکلیریشن شو. خو دغه د x نه تر ټرمینیټور نه مخکې پورې دا کومه ویلیو چې د دې پورې څه شی د انشیلایزیشن دی دا ټول د بیا څه شی یو انسټرکشن ویل کېږي. ښه، اوس راځو په x کې موږ څومره واچول ډیټا 40 په y کې موږ ډیټا اچوو څو 20 دیش او ډیویژن به مساوي شي د څه شي سره ډیویژن مساوي کېږي د x تقسیم پر y. اوس راځو یو پرنټیف ورداخلو او دا پکې موږ شو کوو printf show the division is equal to percent d. percent d ورته په دې خاطر اخلو چې زمونږ ډیټا ټایپ څه شی دی انټیجر. نو هر کله چې انټیجر د انټیجر لپاره فارمیټ سپیسیفایر څه شی دی percent d. نو دلته ورته اخلو څه شی
ډیویژن اخیره کې ورته ټرمینیټر ورکوو او راځو پروګرام یې په څنګه کوو رن کوو چې موږ ته ریزلټ وښیي. نو ریزلټ یې موږ ته وښودلو یو ریزلټ یې موږ ته په دې خاطر وښودلو چې څلوېښت موږ په دېرشو باندې تقسیموو. نو یو عدد چې دی دا ثابت رسیږي خو هغه نور عدد چې دی اشاري برخه ورسره نه ښیي، یعنې یو ثابت رسیږي او اشاري چې دی هغه ورسره څنګه کوي شو کوي نه. نو په همدې خاطر اوس که چېرې دا موږ ټول څنګه کړو فلیټ کړو، یعنې اشاري برخې کړو فلیټ دا فلیټ کړو او دا ډیویژن څنګه کړو هم فلیټ کړو. ښه دلته دا پرسنټیج چې دی دا پرسنټیج باندې تبدیل کړو ځکه چې دی فلیټ د فارمیټ سپیسیفایر څه شی دی پرسن اف. اوس راځو پروګرام رن کوو. موږ د عدد راوړلو چې څلوېښت په دېرشو باندې تقسیموو نو عدد څومره رسېږي 1.3. دلته یې اشاري برخه راوستله، مخکې اشاري برخې نه وه راوړې، لیکن فکر مې وي چې هر کله دغه څلوېښت دي نو دلته د څلوېښتو سره کمپایلر د ځان نه اشاریه صفر څنګه کوي اضافه کوي. دا موږ ته څلوېښت کارېږي خو کمپایلر دا چې دی فلټ ډیټا ده نو دا په 40.0 باندې پیژني او دا په 30.0 باندې پیژني. نو اوس دا څنګه کوو یو ځل بیا رن کوو او خپل پروګرام ګورو. نو زمونږ اخري ریزلټ چې 1.3 راغی، یعنې 40.0 چې په 30.0 تقسیم کړي ریزلټ څو دی 1.3. دې پسې بیا وروسته تاسو کولی شئ چې انټیجر فلټ ته تبدیل کړئ او فلټ ډیټا ټایپ چې دا انټیجر ته تبدیل کړئ. نو هغه په سلاید کې شته دی او هغه تاسو ځان سره بیا خپله پراکټس کوئ تر څو ستاسو هم زده شي. او بل څومره زیات کوډ چې تاسو کولی شئ اول سر کې دا تاسو له ښه په دې چې ګوتې ستاسو د ټایپنګ سره بلدېږي. ښه په سلاید کې چې دی انټیجر ټو انټیجر کنورژن درته ما اګزامپل حل کړلو. انټیجر ټو فلوټ تاسو ځان سره خپله کار وکړئ. تیار اګزامپل یې دلته څنګه دی حل شوی دی او فلوټ ټو فلوټ هم ما درته څنګه وکړو یو اګزامپل حل کړلو. نو که چېرته مو لیکچر خوښ شوی وي او کوم پوښتنه لرئ نو په کمنټ کې خپل نظر پرېږدئ او دا ویډیوګان د خپلو همصنفیانو او ملګرو سره شیر کړئ تر څو هغوی هم ترې استفاده وکړي. او که چېرته مو زموږ د یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. مننه، ژوندي اوسئ.